د ننګرهار شینوارو سپین غر ولسوالۍ وچ کوټ سیمه یاده سیمه د مامون او کوټ لاغرجون منځ کې پرته غرایزه سیمه ده چې د ولسوالۍ مقام څخه په 20 کیلومتره کې پرته ده. لویه کاریه چې د شیخانو، صاحبزادګان، ګوفور، سنګړی، بارو او ستانهدار فرعي کلي لري تر 10,000 زیات نفوس پکې اوسي. دلته اوس امنیت تامین دی خو د بیا رغونې لپاره پکې هیڅ کار نه دی شوی. دا لویه سیمه د روغتیايي خدماتو لپاره روغتون لري چې مریضان په وخت د تداوی لپاره نورو روغتونو ته هم نه رسي. د دې سیمې سړکونه ویجاړ دي. دلته د الیاس بابا په نوم کلیسا د جنګیالیو همدې وجې دلته د استنادي دیوالونو لپاره هم ضرورت دی. سړکونه هم خراب دي، خلکو بیکاري کچه هم ډیره ده. او بل د مرکز او ولایتي ادارې مو غوښتنه ده چې دغه سیمې ته خاصه توجه وکړي. امین الله تعالی.